زمانو مخکې سلفو د ایثار داسې مظاهره کړې ده. ابو الحسن الانطاکی دا یو عالم دی، دغه خواته تقریبا 30 کسان راغلي، 30 کسان د هغې نه سوا، او د هغې سره روټۍ ورسره خو کافي کېده نه چې ټولو ته ورسېږي. نو اوس غریبانان څه چل کوي؟ هر یو دا وایي چې یاره که زه دله ورکومه نو بیا دا خفه کېږي چې یاره ما څه خو هم شته دی. نو طریقې کار یې دا وکړو چې دا روټۍ ماته کړه، لږه روټۍ ورسره وه، د 30 نه زیات کسان دي، روټۍ ماته کړه، تیارې جوړه کړه چې هر سړی ځان له خپل خوراک وکړي. نو چې کله رڼا بیرته ولګېدله، خیال دا دی چې ګنې هر سړي به ځان له خوراک کړی. کله چې رڼا ولګېدله، روټۍ ځای په ځای باندې پرته ده. یو کس د یوه نوڼۍ نه پورته کړی، هر یو دا سوچ کړی دی چې زه دې خیر دی ونه خورم چې دا بل ملګری وخوري، بل دا سوچ کړی دی چې زه دې ونه خورم خیر دی خو چې دا بل ملګری وخوري. زما د ایثار ماده موږ کې کمه ده، ایثار موږ کې نشته دی. ماښام چې کله موږ روټۍ ته کینو، روژه ماتي په ټیم کې هر سړی په لوښو باندې راولېږي، خو دا چا خیال نه دی کړی چې دې غریب دا کم مزهدار خوراک ما پخ کړی دا به هغه خوړلی که نه بیا خوړلی. کله کله که ستاسو خیري په دې ګاونډ کې د سنا نه راولګي که نه، ښایسته خوراک یې نه پخ کړی که نه، نو په لوښي کې هغه بېکاره خوراک ورته د ګاونډي له ویسي چې کېدی شي هغه پکې ښه خوراک راکړي. کله کله داسې هم کوي. زما ورونو چې هغه راځي مخکې ما د دې نه دا خره ده چې زه یې په خپله باندې ویسم، چې زه ونه بیا وروسته په لوښي کې ارتم د هغې په بدل کې د هغې نه ښه دانه نه چې زه ونه مخکې ویسم چې هغې ته خپل خوراک هم پاتې شي. لکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، هغه وایي مۍ تر زړه شوی مۍ نه میلاوېده، په مدینه کې مۍ نه میلاوېده، څه موده پس مۍ میلاو شو. چې مۍ میلاو شو خوړې او دا وایي د بیمارۍ نه لږ روغ شوی نو کمزوری شوی چې چېرته له څه ښه خوراک وکړمه. مۍ چې کله ونه پوه کړه څه په خوارو زارو پیدا ش، په دې دوران کې مسکین راغی، دی راولګېد، هغې په روټۍ کې ونغښته، یوه نوڼه یې تینده کړې ویل دغه غریب له ورکوي ویله. هغه غلام یې راولګېده، مخکې چونکې اوس یو درهم ورسره و، دا خوراک یې ویوړ، خو هغه مسکین له یې ورکړو، ویل دا روپۍ واله او دا خوراک به دا بېرته موږ ویستو. هغه ویل بس ټیک ده. بېرته راغی امیر دغه ته وایي عبدالله ابن عمر ته، وایي زه کار مې وکړو، وایي هغه له مې پیسې ورکړې او تا له مې ته خوراک بېرته راوړ. ویل شاه فورا بېرته واله، بېرته پورته کړه خوراک، فورا یې بیا خوراک بېرته پورته کړو. ویل ویې هلته دا خوراک به ته واله خو چې پیسې دې بېرته وادلې، ګورې پیسې مو ته پرېږده، هر څه ورته پرېږده، دا ایثار دی زما وروڼو. راځئ زما وروڼو په دې رمضان کې د ایثار ماده پیدا کړو، بل انسان په ځان باندې غوره کړو. د بل انسان دغه ضرورت چې کوم دی موږ پوره کولی شو، موږ بیا پوره کوو.